باندې وهل د ښځې حرام دي، د یو حیوان هم حرام دي، او د بل انسان وهل په مخ باندې حرام دي. وقولوا لهم قولا معروفا، او دوی ته به ویل کېږي قول معروف. یاره څومره ښه کتاب ده، الله وایي چې دوی ته به ډېره ښایسته خبره کېږي. که دا وراره راجګ سو یا ښځې راجګې سوې چې مال به راکوې، الله وایي چې نه ډېره ښه خبره به ورته وکړي، نر به خبره به ورته وکړي چې دا مال ما ساتلی دې دپاره نه چې زه وخورم، مال مې ساتلی دی تاسو دپاره چې تاسو وقایه او حفاظت پرې وکړم. یو ښه خبره به ورته وکړي چې ته کله بالغ سې، وراره ته به ووایي چې کاروبار سړی سي، په دوکاندارۍ پوهېږي، وراره چې 15 کلنۍ ته سړی ورسېده، یتیم دا بالغ دا، دې وخت کې به مال ورکوي، که پوهېږي په معاملاتو که نه پوهېږي. ډېر فواید هم لري او ډېر نقصانات هم لري چې وري. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مسلمانان ورونو، الله دې موږ تاسو فرضي نفلي ټول عبادات په دربار الهي کې قبول منظور وګرځي. الله تبارک وتعالى یو بل حکم ذکر کوي، دا مالی برخه ده. دې نه مخکې یو ملګري او معنا داسې تفوس وکړ چې عرف عادت کې خلق وایي نکاح کول سنت دي او پرېښودل فرض دي. نو دا د عرف خبره ده. اصلي مسله دا ده چې دا پرېښودل هلته تاسو وایي چې فرض دي. ګوره چې د ښځې خپل منځ کې مشکلات راسي، د ښځې او د خاوند منځ کې مشکلات راسي، موږ تاسو دا مشکلات د مشکلاتو په طریقه نه حل کوو. د مشکلاتو د حل دپاره پنځم قدم کې موږ تاسو هغه په اول قدم کې هغه کار کوو. کار کول ښځې سره هغه په پنځم قدم کې وي، موږ په اول قدم کې کوو. نو مشکلات بیا ځکه فرضو ته رارسي چې پرېښودل یې فرض. د ښځې او د خاوند منځ کې مشکل خامخا عادت راځي، یا د عناد د وجې نه یا له ډېر محبت د وجې نه. ډېر محبت د وجې نه هم مشکل راځي، ځکه د یوه تقاضا د بل نه ډېره وي، هغسې کېږي نه، خامخا ستونزه راځي. که مشکل راغلل د قرآن په لهجې باندې د ښځو د خاوند منځ کې، نو په کار دا د خاوند یا د خاوند د ښځې محارم د ښځې ته نصیحت وکړي. نصیحت دا ده چې خاوند دغه حقوق لري، ښځه کې مشکلات وي هغه ته هم توصیه وشي، خاوند ته هم توصیه وشي. دا منزله دې په نصیحت باندې حل شي. د قرآن خپا خبره کوم چې قرآن هم ته څه وایي. که کله د نصیحت قولی نه خبره لاړه، یعنی مقصد دا د نصیحت قولی نه کېده، نو بیا به نصیحت فعلی ته لاړ شي. نصیحت فعلی دا ده چې تاسو دوی سره هم بسترګي پرېږدئ، یعنی په یو ځای څملاستېدل دوی سره پرېږدئ تاسو. خو ګوره ښځه به داسې نه کوي، کتابونه دا لیکلي دي چې ته په یوه کوټه کې څملې هغه په بله کې، داسې نه. په دا خپله کوټه کې کار دا ده چې دې سره تعلق کاټ شي، د دې دپاره چې دا ښځه کې اصلاح راشي. دا دویم قدم چانس ورته وایي، تاسو چې هر څه ورته وایي. که چېرته بیا دا هم نه کېده، بیا به ضرب غیر مبرح، داسې ضرب به وي چې یاره هډوکی نه ماتېدل، غوښې ته تکلیف نه رسېدل، په مخ نه وهل. ښځه حیوان، هر قسم حیوان چې وي په مخ یې نشي وهلی. ښځه نشي وهلی په مخ باندې، ماشوم په مخ باندې نشي وهلی. تاسو د ډاکټرۍ له لحاظ نه انشاءالله تاسو پوهېږئ. او علاوه له دې نه دا ده چې دا مجموع المحاسن موږ ورته وایو. د ټول انسان حسن په مخ کې ده، او د ټول انسان او د حیوان منفعت دا په مخ کې ده. اوس دلته خو دومره رګونه تللي دي، پایپونه تللي دي، هر شی په کار اچولی ده. کله دی چې دا په مخ باندې ووهه، دلته کې داسې قوي رګونه دي چې دا دې ووهل او دا پرچ کړلی سو، نو خوله دې پرې ختمه کړله، سترګې دې پرې ختمې کړلې، پسې چې کوم کار کوه هغه ختمېږي.
نو دا ټول بدن لاندې له دې جنه چلیږي ښه. نو د تاسو د ډاکټرۍ او د شرعن په مخ باندې وهل د ښځې حرام دي، د یو حیوان هم حرام دي، او د بل انسان وهل په مخ باندې حرام دي. ضرب د تعذیب دپاره جایز ده او د تعزیر دپاره هم جایز ده. لکه موږ تاسو حکومت نظام شرعي چاته تعزیر ورکوي، وهل کوي دا تعزیر دي. یو موږ ماشوم وهو، هغه 10 کلنی ماشوم غلطیا وکړي موږ وهو، دا ته موږ تعذیب وایو. تعذیب هم جایز ده، تعزیر هم جایز ده. فرق کې دا ده چې تعذیب کې اخلاق حسنه راځي، په تعزیر کې منع راځي د جرمونو نه. تعزیر کې دا پیدا ده چې سړی د تعزیرن ووهه چې هر شی جزا دې ورکړله، بیا جرم نه کوي په استقبال کې. خدای کې زما خبره نشته ده، خو وهل جایز دي د ښځې. داسې وهل به نه کوي چې هډوکی مات سي، غوښه زخمي سي، په مخې وهي. انشاءالله پرې پوه شولې. حتی کې دا هم لیکلي دي چې څنګه به وهي، نو زه هغه به څه نه وایم چې څرنګه وهي ښه. نو وهلو طریقه هم راغلې ده، خو دغه پرېږده. که چېرته په دې هم نه سوله، نو بیا به داسې وکړي چې د پلار د ښځې طرف نه به یو سړی راوغواړي. ما خو موضوع دا نه وه، خو دلته اوس قرآن بل ده، خو دا پوښتنې جواب ده. بیا به د پلار طرف نه د ښځې طرف نه یو سړی راوغوښتل سي، د سړي طرف هم دوی به سره پکېني، مصالحت به وکړي چې دا ښځه او خاوند په استقبال کې وخت تېروی سي او که نه. دواړه اړخونه به یې وڅېړي، که مثبت اړخونه یو خو سره صلح دې وکړي، که مثبت اړخونه نه بیا به طلاق ورکوي. طلاق خپله موږ شرعي طریقه لرو. یو طلاق به ورکوي، په طهر کې به یې ورکوي، په بیمارۍ کې به هم نه ورکوي. بیا به انتظار کوي 3 میاشتې، یعنې 3 حیضونه تېر سو، که بیا نه سوله جوړه نه سوله، بیا که بل طلاق ورکوو که نه ورکوو، خو به هر صورت په طهر کې به یو طلاق ورکوي. موږ تاسو چې دا ستونزې راځي، مشکلات راځي، نو ګوره دا د 5م قدم که 6م قدم کار موږ په اول کې کوو. وهل داسې انداز سره وکړو چې هغه انسانیت نه برداشت کوي. لاس پې ماتو او ډوکی پې ماتو، په مخ وهل کو، نو دا خود ستونزه پیدا کوي که نه. عرف عادت کې تاسو وایي هډوکی خو هډې وایي د تا نه ده، هډ خو د بل چا ده. خو بهرحال نو دا مشکل له دغه ځای نه راځي. بل طلاق ورکوو، خو طلاق شرعي طریقې سره نه ورکوو. موږ اول نه یا 3 کاڼي ټکی یاد کو، یا 3 طلاق یاد کو. 3 طلاق او 3 کاڼو سره بیا هېڅ علاج نه جوړېږي. قرآن وایي فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. چې د 2 طلاقو نه وروسته 3م طلاق راغی که نه، دې علاج دغه ده چې دا به تا نه عدت تېروي 3 میاشتې، یعنې 3 بیمارۍ، او بیا به هغه نه بعد بل سره نکاح کوي، هغه سره به جمام کوي. که هغه طلاقه کړه، هغه نه به بیا عدت تېروي، بیا به تا ته بیا مستقل مولا راځي نکاح ودې. نو دا افغاني ټولنه ډېر کم برداشت کوي. تاسو یې زما په لهجه انشاءالله پوه سئ. او موږ فیصلې اول قدم کې په 3 طلاق وکړو، نو بیا ښه طلاق شریعت څوک ذموار دي دي تا ته څنګه جوړه کړي؟ قرآن درته ویلي فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیره، دا به بل سره نکاح کوي. نو ګوره دا مشکلات خپل هم جوړ کړي دي. څومره ښه طریقه قرآن راته وښودله. دا د دې وه طلاق جایز ده، خو داسې نه. ګوره طلاق مباح ده. موږ تمام کتابونه داسې لیکي. دا د مسئلې چې سوال چا رانه کړی ده، جواب ده ابغض المباحات الى الله تعالی. په مباح شیانو کې خدای ته مبغوض مباح طلاق. مبغوض ترین شی په مباحاتو کې الله ته چي ده طلاق. ځکه د ښځې او خاوند منځ کې جداوالی راځي، بیا دا دوی دواړه په جماع عادت دي، دې نه بیا زناګانې پیدا کېږي، معاشره کې فساد راځي، مشکلات راځي. دې وجه نه ابغض المباحات الله ته طلاق. زما خپل نظر دغه ده چې په کار دا ده چې یوه ښځه دې کړي 2 مه کوه. قرآن خو وایي چې فانکحوا ما طاب لکم مثنى وثلاث ورباع. طبعا اماخ هر عالم یو خپل نظر او تفرد لري. زما خپل یو نظر تفرد دغه ده چې د چا نن سبا موجوده دور کې مور او پلار چې زاړه سي چې مړه سي ښه ده. تاسو به دغه چې ته ولې پورې تنګې ډوډۍ خو ته نه ورکوې، او ښځې دې 2-3 نه کوي، نه مې مسؤل ته خوښه ده، نه مې غیر مسؤل ته خوښه ده چې 2 ودونه وکړي. وجه دا ده د مور او پلار په ارتباط. مور او پلار چې ماشومان سي، بوډاګان سي، خواهشات یې د ماشومانو سي، خواهشات یې ډېر سي.
دلته کې بچیانو کې دومره برداشت نه وي، هغه خامخا مخالفت او نافرمانی کوي. په مور پلار کې هم دومره اهلیت بیا نه وي چې هغه تحمل او صبر وکړي، هغه خیرا کوي چې خیرا وکړه خپل د خیرخانه تباہ او برباد نه کړل په الله باندې. دا بچیان خو د خپله تباہ کړي. ګوره الله تبارک وتعالی د مور پلار په دعا او دعا هیڅ کله نه رد کړي چې خدای پاک قبول نه کړي. او چې یو ور مور پلار درنه ناراض په خدای قسم ده یو ور به د الله فقیر کوي. دویم نمبر کې به دا کار در سره کوي کته ته بچیان درکړ تر هغو دې نه مړ کړي چې دغسې عمل دې نه در سره کړی لکه څرنګه دې چې پلار سره کړی ده او دې سره دې کړی ده، تر هغو دې مړ کوي هم نه. یو ور به تا ته الله بچیان درکړي، بیا به دې په مغز کې مړ کوي چې مړ کړی دي، یا به دې وهي که وهلی دي که څنډلی دي ولا یو به دې څنډي لږ به زیات هم. نو ما خپل تفرد دغه ده چې مړه شي ښه ده سړی ښه صدقات شي وکړي ښې دعاګانې چې کوي څه خلاص شي معاملات. او بیا یو خوا کې ښه احترام لرم چې څوک د مور پلار قدر کوي، زه ډېر احترام ورته لرم. بیا جنت او دوزخ مور پلار دي. ان الجنة تحت اقدام امهاتکم. که تا مور راضي کړله که نه الله راضي ده، خو کادي راضي نه و پلار نه راضي کېږي. ښه ښځې متعلق ښځو خواهشات زیات دي، مشکلات زیات دي. دلته تا ته پریشانی ډېرې دي، دوی خواهشات دوی خو ټوله ورځ په کور کې ناست دي، د تا د ستونزو نه څه خبر دي چې څومره په ستونزه یې راګټي او څومره حلال کوي څومره حرام کوي. دا هغه غواړي چې دا ګاونډیانو کې څنګه سلوک کېږي دغسې دا م غواړي، هغه پوره کېږي نه، مشکل خامخا راځي. مشکل چې راشي زمونږ دا معاشره کې دومره قابلیت او اهلیت د علم نشته ده چې د ښځې حکم وپېژني، احکام وپېژني، قدر وپېژني، یا ښځې کې هم دومره اهلیت راشي چې خاوند قدر وپېژني. نو چې قدر سره ونه پېژني چې یو د بل حدود توی کړي، مشکل خامخا راغلل. ښه خبره ده چې الله یوه ښځه درکړې ده او بچیان هم الله درکړي، په همدغه اکتفا وکړه بس ښه ده. ته پوره نر نه، څه مشکل به راشي؟ دا د تا نرتوب چې دغه یې چې ډېر نر نسیم دا ښه ده، له دې نه چې دا شور شغب و مشکلات راځي دې نه دا ښه خبره وي. او انشاءالله زموږ نظام شرعي الحمدلله په راس کې موږ داسې خلق لرو چې هغه د انسانانو د تشخیص دپاره لوی سپېشلیستان ډاکټران دي. ګوره د خلکو د ذهنیت او د حالات د خپلې علاقې خصوصیات یې پېژندلي. ګوره موږ تاسو د امیر المؤمنین حفظه الله الله تعالی د ډېر عمر ورکړي، ګوره دا مقرر کړی چې مسؤلین به 2 ودونه 3 ودونه نه کوي، خو چې کوي خو د خواهشاتو بیا چې کوي نو کېدای شي د بیت المال سرمایه مصرف شي، ظلم ترې وشي، مشکلات راسي، که نه نور تهمت خو راځي وایي خو پیسې پیدا کړلې حرام او حلالې. دویم واده یې وکړه اتقوا من مواضع التهم. نو ګوره دا هم یو ښه حکم ده چې دغسې حکم صادر کوي چې د حالاتو په کتو د انسانانو ته په کتو باندې وایي راځي دا یو څه وخت به دا 2 ودونه نه کوو، 3 واده به هم نه کوو، په دا یو به اکتفا وکړو. او بله دا ده ودونه کاشکې ودونه د خواهشاتو دپاره نه کېدلی، د یو انسان د حاجت دپاره کېدلی بیا به ډېره ښه وه. زه خپل یو نظر داسې لرم، کله چې یو سړی رښتیا واده ته احساس کوي او واده د یو ضرورت په اساس کوي. موږ په افغانستان کې ډېرې کونډې لرو، او پیغلو ته موږ ډېر ځوانان لرو. ولې دا دویم سړی دا کونډه نه په نکاح کوي؟ خو معلومیږي دا خبره چې دا د خواهشاتو دپاره کوي، او خواهشاتو دپاره کې مشکل به عادتا راځي. نو زموږ دا کونډې ګوره د موږ عرف عادت کې دومره ناروا رواج ده چې کونډه چاته په نکاح نه کوي. او د صحابو په دور کې داسې هم شوي دي چې په 1 ورځ باندې هم ښځه په نکاح شوې ده، چې بچی پیدا شوی عدت یې شوې ده، دویم ته په نکاح شوې ده. ښه او تاسو د رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو تاریخ تاسو وګورئ، رسول الله په پیغلو جنوي کې یې کو عایشه وه ټولې کونډې کړي دي. ښه نو بیا په کار د داسې وشي چې کېږي، خو چې ته بیا کونډې نه په نکاح کوي معلومیږي چې خواهشات دي او خواهشات دي مشکلات دي، نو بیا دا دې نه کوي. نو دا مې داسې وړکۍ غوندې خبره وه دغه سوال متعلق. الله تبارک وتعالی اوس یو بله خبره کوي، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. زه به په ساده الفاظو زر وایي. مثلا شهید شو پلار، یتیمان پاتې د تیف ترې ورورې، د مړي ورورې او د ماشومانو د یتیمانو ترې، دا خو مال خپل مستقل مال لري، هغه خپل مال د ورسره ده، دا د مال تصرف ته نه واخله، د کشرانو ته مه ورکوه، می ښځو ته ورکوه، دا لاس کې مال مه ورکوه،
او قرآن وای او می خزو ته ورکو مې د کشر الکانو ته ورکو لاس کې ولی دوی په حکمت او په منفعت مال نه پويږي اسراف ته ناراضي تبذير ته ناراضي او هر اسراف او تبذير سي نقصانو ناراضي ورسته بیا فقيري راځي ښا نو الله تبارک وتعالى ویلي و کوم مالونو چې تاسو متولیان متصرف خلق قیاس دی دا یتیمانو ته دا کوم خلق صفات دي دوی ته دا مالونه پلاس کې مور کوي ځکه دا قمقل دي قمقل په جای نه استعمالي به جای استعمالي څومره خیر خو الله کړی دا تر هغه وخت پورې چې تاسو دوی کې صلاح ولید استعداد ولید چې دا مال په خپل ځای کې مصرفوي سي بیا ورکړي هغه خپل قرآن وسخودل ده ولا تؤتوا السفهاء تاسو مور کوي بیوقوفانو ته چې خزي دي او الکان دي اموالکم د تاسو مالونه ګوري دلته اضافت مال د متولیان او متصرف ته کړي مال خو د سفهاء او د یتیمانو ده خو اعلی متولی ته نسبت ځکه کړي د متصرف خدای د وس کنه زما په خبرو سره ټول پويږي التي هغه مالونه جعل الله چې ګرځولې ده الله تعالی لكم تاسو لپاره قیاما په حال کوم دي مالونه کې چې تاسو په قائم یاستئ او دغه مالونه نه به تاسو دي یتیمانو ته رزق ورکوي وړه به تور تراوړي کپڑے جامې تب ورته کې ولې ځکه دوی په منفعت په خیر او په شر نه پويږي وړو ته چلار سي بیکار اخلي په جګ قیمت جامو ته چلار سي بیا اخلي کپڑے اخلي په جګ قیمت الله وینا ولکن ارزقوهم تاسو رزق ورکوي دغه بیوقوفان ته پیها په دې مالونو کې اے لکه دا دې خدای پاک ارمان دا چې د قرآن لهجه سره وګوري تاسو دلته وګوري الله وی ورزقوهم پیها تاسو رزق ورکوي دوی ته پیها په دې مالونو کې همدغه معنی راغلی وقسوهم او تاسو جامع ورته کوي دوی ته دغه مالونو نه حق نسی وکتا سوچ وکي ورزقوهم في منها فکر دلته الله منها ویلای وای چې تاسو دې ته رزق ورکوي منها دې مالونو نه الله د سینې ویلي پیها په دې مالونو کې یې سره تاسو ما پېږي منها پکارو دوته یې خلکو دا یو عجیب نقطه ته اشاره کړې ده متولی ته الله په دې پیها او منها کې دومره لوی اشاره کړې ده چې ګوره دا مال د یتیم تا سره ده په صندوق کې به نقد مولا دا به بهر دکاندار ته وباسي تجارت به پکې کته پورته به ګرځي اقتصاد به برابرې ته دې مال نه پیسې دې تر رزق مو ورکوه په دې مال پیسې وګټه هغه نه بعد پیها کې ورکه په دې مال کې منها بیا خو سرمایه ختميږي اقتصاد خرابيږي د یتیمانو مالونه چې چا سره دي په کار د صندوق ورته کې نه غوډل سي په کاروبار ورته واچول سي چې ګوره منها الله ویلی وای ورزقون تاسو رزق ورکوي دي بیوقوفانو ته یعنی د خزو ماشومانو ته ورکوي منها دغه راس مال چې تمال ورکه په کال کې ختميږي د مال بیا له کوم جن ورکه نه الله وای پیها په دې مال کې به ورکه ته به دومره ګټه کوي چې دا ګټه نه دي ها دا مصارف دې چانه پورته شي دې ګټه نه او سرمایه به ګوره پر حال خود پاتې ځکه پیها نه وي وقسوهم تاسو دوی ته جامع ورکوي چې څومره ور سره لایق وي واوري متولی چې کله دوی ته رزق ورکوي زه خیر په دې کې به زه پاتې سم یو تر دا د یتیمانو سرپرستی د زاله او کلمان مو ورکو یتیمانو ته به ځای مصرفي می ورکو اوس مور ته نه غواړي مور حق نستب کی کنه حساب ماغه ده یعنی د یتیمانو مور ته نه غواړي مال خو یتیم ده د مور خو اتم نمبر حصہ ده واخله خدای دې ورکه کچ واخله سبا میراث کې راځي کنه د مور کې حصہ نشته ډیر کرته په کورونو کې دا مسالې وي مور ورته مان پلار نه ما خوند کوم سامان پاتې درا ترای کا دا قمقله ده نو اول خو به ورکې نه کبه ته نه غواړي حق نشته بل خبره ده اوس راسه دغه متولی به رزق څنګه ورکي هغه قرآن اوس ودل د زار متولی به د رزق نه ورکي چې څنګه په عرف عادت کې خلق خوري دقه سی به یتیمانو ته ورکول کیږي روزانه به غوښه نه ورته راوړي مال ختميږي دومره تقدیر به نه کوي کنه چې په میاشتو په کال کې هم ته ورته غوښه نه راوړي بیا دا هم بخل ده دواړه کار بنه کوي ښه الله تبارک وتعالى چې جامع ورکي ما یلیق به چې څنګه ورسره مناسب دي
رزق ورکړي چې څنګه ورسره مناسب وي داسې رزقونه ورکړي لکه د خانانو داسې رزقونه به هم نه ورکړي چې ډېر د غټو فقیرانو غونته رزق وي نه چې څرنګه سرمایه ده او عرف عادت کې څرنګه رواج ده هغسې رزق ورکول کېږي. وقولوا لهم قولا معروفا او دوی ته به ویل کېږي قول معروف. یاره څومره ښه کتاب ده الله وایي چې دوی ته به ډېره ښایسته خبره کېږي. که دا وراره راجګ سو یا ښځې راجګه سوې چې مال به راکوې الله وایي چې نه ډېره ښه خبره به ورته وکړي نرمه خبره به ورته وکړي چې دا مال ما ساتلی دې دپاره نه چې زه وخورم مال مې ساتلی دی تاسو دپاره چې تاسو وقایه او حفاظت پرې وکړم. یو ښه خبره به ورته وکړي چې ته کله بالغ سې وراره ته به ووایي چې کاروبار سړی سي په دوکاندارۍ پوهېږي وراره دا ټول مال دولت د تاسو ده ما ایښی ده او زه به بېرته تاسو ته حواله کوم. بیا چې انسان وي خامخا په دې خبره باندې قناعت کوي. ګوره چې نرمه خبره وسي لینا نرمه خبره وسي ښځې سره نرمه خبره اوس چې ته طرف دومره متکبر چې هغه مال غواړي که نه ته له کبره خبرې نه ورسره کوې د هغه اطمینان نه کوې تسلی نه کوې خود جنګ راځي مسلې ته. که کله تا نه مال وغوښتل شي او پیمان یې وایي ورسې د یتیمانو ته او د کونډې ته ورسې چې په ارام باندې پوهې کړي او په دې اصلاح پوهې کړي چې دا یو قرآني حکم ده. خو دا چې قرآني حکم ورته وایي خو چې دی خو قرآن پوهې وي نو خدای غریب هم په قرآن نه ده پوهې که نه دا خو صرف یو وهلې زده کړي دي که نه یو کنځل زده کړي دي نو دا دوه کاره دي هغه بیا کار نشي کولی مشکل جوړوي. نو الله ویل وقولوا لهم قولا معروفا یو ښه نرمه خبره د خوشحالۍ دې ورته وکړي چې دا تاسو دپاره زه ساتم او بیا به بل وخت کې انشاءالله د تاسو زه پیسې هم در کوم مال به هم در کوم پټي به هم در کوم ځمکه به هم در کوم. زه دا به هم ووایم وابتلو الیتامه اوس الله وایي ښه کله به یې ورکوې دا مال خو ورکول غواړي که نه ویښې هستئ ټول یتیمانو ته به مال ورکوو که به یې نه ورکوو کله به یې ورکوو لنډ الفاظ وایي د ورکړې د مال دپاره قرآن دوه شرطه ښودلي دي یو بلوغ یې ښودلی ده او بل رشد صلاح موږ تاسو په استعداد تعبیر کړو چې استعداد د مصارفو ولري چې مصرف کولی شي کما یلیق به څرنګه چې د مصرف سره مناسب وي بس دا دوه شرطه قرآن ښودلي دي چې تاسو کله امتحان وکړه بالغ سو او اسراف مصرف په خپل ځای کو بیا یې ورکړئ که بالغ نه و وایه نشي ورکولی که صلاحیت او استعداد د مصارفو پکې نه و نشي ورکولی اوس به نو څه کېږي د اخر د عمر پورې و دا یو اعتراض ده که نه یو سړی د بالغ هم ده تر اخر د عمر پورې قمقل ده لوپر ده ښځه له دغه پسې قمقله ده دا مال څنګه کېږي دا سړی دلته خو دا نور زمن را بالغان کېږي سبا به دعوې کوي اوس هغه خبره هم قرآن کړې ده وابتلوا الیتامه تاسو امتحان وکړئ یتیمانو لره عقلا یاره عجیبه کتاب ده الله خبره داسې کوي وایي دا یتیمان چې کله قریب البلوغ سو که نه مثلا لس کلنۍ اته کلنۍ کې و ته لږ د 100 روپۍ شی 100 روپۍ ورکوه بازار ته یې لیږه ورته چې 100 روپۍ شی راوړه وی ګوره دوه درې کاته 100 روپۍ دې ورکړه د 100 روپۍ شی راوړی ده که نه که زیادت کمای پکې خو معلومېږي سړی قمقل ده چې څه ورکړی دې 100 روپۍ او هغه 80 روپۍ سامان راوړی 100 روپۍ نسوار اخیستي معلومېږي دا سړی قمقل ده همداسې ده که نه ده او که بیا دې ورکړی وي 100 روپۍ چې د دې غوښه راوړه ده راوړی وه د 500 روپۍ نو کار یې درته وکوته نو دا سړی قمقل ده الله تبارک وتعالی تاسو یې د بلوغ نه مخکې امتحان پې کوئ بلوغ نه مخکې امتحان کوئ دغه قرآن د دغه الفاظو نه دا معلومیږي یو صوبي عقل دکانداري هم کولی شي عقد هم صحیح ده تجارت هم کولی شي تاسو به دا څنګه خبره وکړله که چېرته چې خرڅ کړ واخیستل د عقد صحیح ده یو فامیده یو عقلمن هلک ده په لس کلنۍ کې چې خرڅ کړ واخیستل دا څنګه د عقد صحیح ده وابتلوا الیتامه الله وایي تاسو امتحان وکړئ یتیمانو لره عقلا حتی اذا بلغوا النکاح چې ورسیږي بلوغ ته فإن اګوره بلوغ ورغی که نه بل وایي فإن انستم منهم رشدا الله وایي که تاسو ولیده د دوی نه رشدا صلاح مولیده عقل مولیده صلاحیت د معاملاتو مولیده فادفعوا الیهم اموالهم مالونه ورکړئ خلاص سو مالونه ورکړئ تاسو اوس په ما باندې یو خبره پاتې کېږي که داسې وسو چې سړی بالغ هم ده خو بېوقوف ده اوس به یې څنګه کوو نو امام ابو حنیفه مذهب دی کې داسې ده د امام ابو حنیفه رایه داسې ده چې دا سړی 15 کلنۍ ته ورسېده که د دنیا غټ قمقلي مال ورکړه
څوک ما په لهجه پوه شو چې بالغ شو بلوغ نه وروسته بالغ هم ده خو رشد هدایت او اصلاح د معاملاتو کې نشته قمقل. نو امام ابو حنیفه رایه دا ده چې 15 کلنۍ ته ورسېد ها که هوښیار یې که بېعقل یې ورکړه دا مال. نور مذاهب ائمه ثلاثه وایي چې نه تر څو پورې چې سړی سوی نه ورې نه کړي. اوس امام ابو حنیفه هم پوښتنه وکړه چې ته ولې وایې چې دغه 15 کلنۍ کې په کار د مال ورکړلی شي. ګوره امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په 15 کلنۍ کې سړی نیکه جوړېږي. نیکه نه اخوا کې بې عقل نه پیدا کېږي چې و سړی نه شو نو څه وخت یې ورکوي دا او رښتیا ډېر تاوانونه هم راځي چې ولې نه کړي مال. 15 کلونو کې څنګه سړی نیکه جوړېږي؟ په اقله مرتبه د بلوغ 12 کاله ده. په 12 کلنۍ کې د واده وکړي متصل بلا فاصله اقله موده د حمل 6 میاشتې ده. په 12 نیم کاله کې سړی پلار جوړېدی شي. بل بیا بل پیدا شو ها هغه بیا 12 کاله کې بالغ په 6 میاشتو کې بچی پیدا کېږي. نو په ایمان چې 15 کلنۍ ته رسېږي دا لږ بالغ شو که نیکه نه شو. ولې په خفه شوې په دې خبره؟ نیکه شو که نه دا تنګ دي دا خو نکاح شو. دې داسې وایي چې ملا ځکه د الله غر کا چې موږ تر اوسه پلار نه یو په 15 کلنۍ کې او تا لا نیکه راته جوړ کړه. خو تاسو سره تاسو کول نه سکي پلانونه راونیسي دومره کار ورسره وکړي په شر به من خلکو یو محاسب دي چې پلان د کم کار ورسره وکړي او نور کې خبر کړي رسنیو ته یې ورکړي هغه خپله ودونه درته کوي. دغه طریقه ده ښه ده نه. خو به هر صورت بیا به انشاءالله کوو دا ځای کې مسله بیا هم کومه. نو داسو ته دغه خبره راووتله چې 15 کلنۍ ته سړی ورسېده یتیم ده بالغ ده دې وخت کې به مال ورکوي که پوهېږي په معاملاتو که نه پوهېږي. ډېر فواید هم لري او ډېر نقصانات هم لري چې ورې نه کړي. او دا نور چې نه دلته قرآن داسې ویلي فإن آنست منهم رشدا شرط یې لګولی الله که دې نه هم رشد کامل ولید صلاح چې نیکه نه چې غور نیکه سي چې سړی نه جوړ شوی مال یې ورنه کړي. ځکه دلته کې اسراف ته نه راځي تبذیر ته نه راځي. نقصان چې کله په مال کې اسراف وسي تبذیر وسي مال په نقصان راځي اقتصادي وضع خرابېږي. نو بیا به انشاءالله په خبره وکم او د تصرف بیا به هم کوم. ها نه داسې کولی شي. مقصد دا ده چې حق نه ده داسې یعنې داسې پوښتنه کړې ده چې یو سړی د په یو کوټه کې 2 ښځې اوسي دا حق نه ده. ځکه چې دا ښځې اوسېدل حق سکونت لري. مستقل ځای به د څملاستېدو د کېناستو د یوې بېله وي او د بلې به بېله وي. اوس چې تا سره ښځه په دې باندې راضي کېږي خو دا د خپل حق په پایمال کېدو راضي ده هېڅ مشکلات نه راځي. خو د عرف عادت نه به زه خلاف یې که خفه کېږئ نه چې د 2 ښځو منځ کې سړی په یو کوټه کې اوسېدل نو هغه بیا تاسو پورې کار لري. خو حق سکونت مستقل داسې کوټې حق لري ښځه چې مور و پلار د ښځې مور و پلار د خاوند بغیر د اجازت نه د کوټې ته نشي داخلي دی. په مسله واضح شول. نو بیا خو ښځه هم داخله شي یو کوټه کې اوسي خو دا بله ښځه بیا داخله شول بغیر د اجازت نه. ما تاسو څومره اسانه الفاظ ویلي چې یو ښځې ته به کوټه ورکړې داسې کوټه به ورکړې مستقله چې مور و پلار د دواړو بغیر د اجازت د دې کوټې نه دې ته داخله نشي. نو بیا داسې نه ده. او که سره پرې راضي وي په حقوق په مایلېدو باندې بیا خو دا د خپل حقوق دي. خو ما دا یو خبره وکړه چې د عرف عادت هم نه ایجابوي. الله تعالی د تاسو باندې رحم کرم وکړي. الله په دې مجلس باندې 1000 بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله د رمضان د قرآن په خاطر زموږ ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف کړي. یا الله په کوم قول په کې ستاره زاوی خدای موږ ټول ته توفیق مزید نصیب کړي. الله ټول حرکات سکنات اقوال پر خدای ستاد رضا لپاره وګرځي. الله موږ عادت کو خدای تیر نه په عبادت قبول کړي. په بدل کې موږ ټول تخبل رضا لقا وصال په دنیا او آخرت نصیب کړي. په دې مجلس باندې الله 1000 بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله دې مجلس اولادونه موږ سره صالحان کړي. دې پترون امن امان نصیب کړي. خدای دا زموږ اداره ته ارتقا نصیب کړي. الله زموږ محاسبین کې مهارت راولي. الله زموږ استادانو کې اخلاص نصیب کړي. الله زموږ استادانو محاسبین کې اتحاد اتفاق نصیب کړي.
الله مشکلات حل کول ولا ذات خدای د آخرت دنیا مشکلات موږ ټول حل وسلو ګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله